نن درس چې دی هغه یو څه ډېر جالب هم دی او دلچسپ هم دی او د دې ترڅنګ د ښځو اړوند موضوع ده. څنګه چې په غرب کې د نارینه‌و یا د سیاستونو یا د اقتصاد او په نورو جهتونو کې بدلونونه راغلل، بدلونونه رامنځته شول، په اخلاقو کې بدلون رامنځته شو، په طور طریقو د خلکو په ژوند او ټولنیزو کارونو او چارو باندې کار وشو. په دې ترتیب باندې د ښځو په افکارو کې هم بدلونونه راغلل. د ښځو په ژوند کې، د ښځو په ټولنیز حیثیت کې، په سیاست کې، په په اقتصاد کې، دفترونو کې، په تعلیمونو کې، په مختلفو برخو کې بدلونونه راغلل په غرب کې. دغه بدلونونه تقریبا په تیرو 350 یا 400 کلونو کې شوي دي او بیا خصوصا د ښځو د ژوند توپیر یا بدلونونه چې راغلي دي هغه تقریبا په تیرو 200 کلونو کې راغلي دي. دا بدلونونه د ښځو په ژوند کې دا د تحریکونو په شکل کې راغلي دي چې یو تحریک، مظاهرې، داسې لکه څنګه چې په اوس وختونو کې ځینې تحریکونه پیل شي په ګاونډیو هیوادونو کې یا مثال د خبرې په امریکا کې یا په نورو ځایونو کې یو تحریک پیل شي، د هغوی یو غوښتنې هغوی حکومت تنګ کړي، لاریونونه وکړي، بالاخره حکومت دې ته مجبوره کړي چې د دوی غوښتنې ومني، هغه غوښتنې پرې قانوني کړي. په دې ترتیب باندې د ښځو حقوقو کې هم داسې بدلونونه راغلي دي. ښځو یو څه غوښتلي دي، بیا ښځو ته چې دی حکومت یو شی، یو کار یا یو حق قانوني کړی دی. دغه تحریکونو ته فیمینیزم ویلی کیږي. فیمینیزم د فیمینیزم ایټیمالوجي یا د فیمینیزم دا لفظ چې لغوي کم دغه دی، دا اصل کې د فیمینا نه اخیستلی شوی دی او فیمینا معنا ښځه او د دې ترڅنګ فیمینیزم په اصطلاح کې اسان او لنډ تعریف دا دی، هغه تحریک چې په هغې کې د ښځو د حقونو د مساواتو د پاره خبره کیږي، اواز پورته کیږي، وکالت کیږي، نو هغه تحریک ته فیمینیزم ویلی کیږي چې د ښځو د حقوقو د مساواتو د پاره پکې غږ کیږي یا اواز پورته کیږي یا وکالت کیږي، هغه تحریک ته فیمینیزم ویلی کیږي. اوس فیمینیزم ډیره زیاته یو کمپلیکس موضوع ده او جالب هم ده. جالبه په دې باندې ده چې په دې کې ډېرې نادرې غوښتنې دي، ډېرې عجیبې غوښتنې دي پکې، عجیبې کړنې پکې ترسره شوي دي په تاریخ کې او کمپلیکس یا سخته یا پیچیده په دې باندې ده چې فیمینیزم یو قسم یا دوه قسمونه نه دي، بلکې د فیمینیزم قسمونه په سوونو باندې دي، په زرګونو باندې، حتی ځینې خلک زرګونو ته رسوي چې دا مثال د خبرې بلیک فیمینیزم ده، وایټ فیمینیزم ده، ریډیکل فیمینیزم ده، لپسټک فیمینیزم ده، په دې کې اسلامیک فیمینیزم ده، میکسیکن فیمینیزم ده، په دې کې مختلف قسمه عربیک فیمینیزم ده، بیا په دې کې لهرونه شامل دي. نو زه به اول راشم د فیمینیزم په تاریخ باندې به زه خبرې وکړم. په دې تاریخ کې به موږ د فیمینیسټانو یا د دې ښځو د ادعاو پوښتنه، د دې د ادعاو هغه تفصیل به هم بیانوو. صحیح ده؟ د فیمینیزم د تاریخ چې موږ تاسې وایو دا په څلورو لهرونو باندې یا ویوز باندې یا په څپو باندې مشتمل دی. یعنی د فیمینیزم د څپو په شکل کې راغلی دی، چپې ویوز ورته وایي. لکه مثال د خبرې یو تحریک راپورته شي، د هغوی یو خاص غوښتنې، لکه مثال یو قوم دی، مثال بلوچان دی یا بل داسې یو قوم دی، راپورته شو خپلې غوښتنې شروع کړلې چې موږ ته دا غوښتنې راکړئ، دا غوښتنې راکړئ، دا غوښتنې راکړئ. د ایران بلوچان هم راپاڅېدل او په نورو ځایونو کې، په نورو هیوادونو کې کوم بلوچان دي هغې هم راپاڅېدل، دا خبرې کې موږ ته دا حق راکړئ، دا حق راکړئ، دا حق راکړئ. د دې ټولو حکومتونو له لورې ورته هغه حق ورکړی شي. چې ورکړی شي بس دوی خاموشه شي، 11 کاله، 15 کاله، 20 کاله بعد بیا دوی راپورته شي، بیا وایي چې اوس موږ ته فلانکې حق راکوي، فلانکې حقونو لیست جوړ کړي، هغه تنظیم جوړ کړي. بیا چې دی یو 6 کاله، 7 کاله دوی مبارزه وکړي، مظاهرې وکړي، حکومتونه ورته هغه حقونه ورکړي، بیا دوی غلي شي، بیا یو څو کاله بعد داسې راپورته شي. نو دې ته لهرونه وایي یا ویوز وایي. نو په دې ترتیب باندې ښځو هم د اروپا په اسلامي نړۍ کې نه ښه، په اروپایي ټولنه کې ښځو هم په مختلفو وختونو کې تحریکونه شروع کړل. چې ټولو نه اولنی تحریک یا د فرست ویو
فیمینیزم ورته وایي یا اولنی لهر ورته وایي، دا تقریبا په 1848 کې پیل شوی دی. 1848 کې ښځې راپورته شولې او حکومتونو نه وغوښتل چې ګوره پخوا خو کلیسا حاکمه وه، عیسایان حاکم وو او په اروپایي ټولنه کې په ښځو باندې هم ظلمونه کېدل، په سړو باندې هم ظلمونه کېدل، بلکې په اروپایي ټولنه کې که موږ وګورو د ښځو په خلاف باندې د پخوا راهیسې په عیسایت کې چې د یو قسم ته کراهیت موجود و. هغوی به ویلې ښځه قبیحه یي، مرداره یي، پلیته یي، دا به کتاب مقدس یا انجیل به چې دا په لاس کې نه اخلي، دا به مثال له خبرې پاکو ځایونو ته کلیسا ته به نه راځي، یا به مثال دې سره به مشورې نه کېږي، په سیاست کې د دوی څه دخالت نه وي، دا نه دا نه دا نه، علمي مجال کې علم او کتاب دې دپاره دا دی. حتی ځینې داسې عیسایي پادریان تېر شوي دي چې هغوی به ویل چې ښځه باید بچی رانه وړي، ځکه دې نه د ښځې خوند اخلي او دا دی او دا دی. خو تر ډېره حده پورې په عیسایت کې ښځې ته په سپک نظر باندې کتلی کېدل. نه یوازې دا بلکې ځینې فلاسفه هم اکثره فلاسفه موږ تاسې کتلی شو چې هغوی د ښځو په حق کې ډېر داسې عجیب عجیب اقوال لري، د ښځو سره ډېر زیات لکه داسې نفرت غوندې لري، یو قسم ته ضد او عناد غوندې لري. لکه مثال له خبرې نیچه دی، نتشه چې ورته وایي، فریډریک نیتشه. نیچه وایي چې کله تاسې یوې ښځې خواته ورځئ نو باید څه وکئ، تاسې باید ځان سره ډانګې ویسئ، ځکه که هغه ګډه وډه خبره وکړي ډانګې ورته راچوئ. نو دا اوس د یو فلسفي خبره د هغه دا خبره کوي که نه. نو د دې ترڅنګ نور هم داسې ځینې فلاسفه دي چې هغوی د ښځو په باره کې ډېر داسې منفي اقوال لري. نو د ښځو په باره کې دغه منفي تاثر د اروپا په تاریخ کې عام و، چې کله بیا په اروپا کې تحریکونه راغلل، سیکولریزم راغی، په هغې کې عیسایت حکومت ختم شو، کلیسا زور او واکمني ختمه شوه، نو مختلف تحریکونه راپورته شول. لکه مثال له خبرې د لیبر تحریک راپورته شو د مزدورانو، چې ګوره باید موږ ته مزدوري په انصاف باندې راکړئ، موږ ته مزدوري یا خپل حقونه راکړئ. دغه راز د توریانو تورپوستو خلکو تحریکونه راپورته شول، مختلف تحریکونه راپورته شول چې هغوی د خپلو حقوقو دپاره د حکومتونو نه غوښتنه کوله، ځکه چې د حکومتونو ساخت بدل شو، سیول حکومتونه شروع شول. سیول یعنی عوامي حکومتونه شروع شول، هغه حکومتونه شروع شول چې هغوی کې د ټولنې هر شخص انتخابات او یا رای اچولې وه، اوټ یې اچولی او هغوی خپل حق غوښته د انتخاباتو په ذریعه باندې. نو ځکه هر جهت والو د تحریک کې خپله برخه واخیستله. نو په دې سلسله کې ښځې هم راپورته شولې، هغې وویل چې ګوره هر څوک هر جهت والا خپل حق غواړي، خو موږ په دې ټولنه کې د سلګونو کلونو راهیسې پلیتې معرفي شوي وو، مردارې معرفي شوي وو، زموږ په حقونو باندې تیری کېږي، موږ ته حق نه راکولی کېږي، کتاب ته هم څوک نه پرېږدي، انتخاباتو ته هم څوک نه پرېږدي، سیاست ته هم څوک نه پرېږدي. نو باید موږ ته هم په انتخاباتو کې، ځکه موږ هم چې د انسانان یو، دردېږو، تکلیف لرو، حقوق لرو. نو په دې سلسله کې چې د ښځو اولنی تحریک راپورته شو او د دې اولني تحریک مشره چې وه هغه میری وارډسن کرافټ په نوم باندې ښځه وه. هغې دا تحریک رهبري کوله، لکه څنګه چې اوس وختونو کې هم دا تحریکونه راپورته کېږي، د هغې رهبري یو شخص کوي. په هغه وختونو کې د ښځو د تحریک رهبري د ښځې کوله، دی بیا کتابونه هم لیکلي دي، دی بیا د خلکو دپاره دغه کړی دی. نو دا تحریک تقریبا د 1848 نه شروع شوی دی د 1920 پورې، یعنی تقریبا چې که موږ ووایو 72 کاله شاوخوا دا یو تحریک راپورته شوی دی، دې تحریک کار کړی دی. د دې تحریک نوم سفرج مومنټ هم دی، یعنی د سفرج معنا ده ووټ رای ورکول. اوس رای ورکولو دپاره چې دی د 72 کاله ولې تحریک چلولی شوی دی، د دې تر شا یو خبره ده او هغه دا ده. اوس مثال له خبرې 2 سیاستدانان دي او یو سیاستدان چې دی هغه د ښځو موافق دی. اوس انتخابات رانږدې دي، یو سیاستدان وایي چې یاره زه ښځو ته دا حقوق ورکومه، دا حقوق ورکومه، دا حقوق ورکومه، بل وایي چې زه هېڅ حق نه ورکومه، د ښځې په دفترونو کې کار نه وي، یوازې به سړي. اوس چې راروان انتخابات ګټلی کېږي او په هغې کې یوازې سړي انتخابات ورکولی شي، سړي خپل حق دپاره اواز پورته کولی شي،
نو طبیعي خبره ده چې انتخابات او رای به ټولې هغه چاته ورکول کېږي چې د سړو په مفاد کې خبرې کوي که نه. نو په دې خاطر باندې ښځې راپورته شولې چې موږ هم باید د انتخاب یا د ووټ ورکولو حق ولرو. وجه چې شی ده، وجه دا ده چې سبا که چېرته یو سړی د ښځو په خلاف باندې خبره کوي، نو په مقابله کې به بل سړی موجود وي چې هغه د ښځو په حق کې خبره کوي. نو موږ به ټولې رایې هغه چاته ورکوو چې هغه د ښځو په حق کې وي. نو په دې خاطر باندې موږ به د خپل حق د خپل ووټ په ذریعه باندې یا د خپل رایې په ذریعه باندې ترلاسه کولی شو یا به خپل قوت اضافه کولی شو. نو په دې خاطر باندې د سفرج مومنت په نامه باندې یا د دغه فرست ویو اف فیمینیزم دا تحریک وچلېده تر 1920 پورې 22 کاله وشوې. نو د دې تحریک رهبري چې د ما تاسو ته ویل چې په اول وختونو کې میری واتسن کرافټ کوله او بیا وروسته پکې نورې ښځې پکې شاملې دي، لکه مثال له خبرې ریبیکا فیلټن په نامه باندې یا الیزابت سټنټن په نامه باندې، په دې کې بیا وروسته ښځې وي. او بیا کینیډا کې، په برطانیه، امریکا او په نورو هیوادونو کې د دې تحریک په وجه باندې ښځو ته د ووټ ورکولو حق ورکړی شو. ووټ یا د رای اچولو حق ښځو ته ورکړی شو. دا تحریک کامیاب شو. صحیح ده؟ نو اولنی تحریک چې کله کامیاب شو، د ښځې به رای اچولی شوې، ښځو ورو ورو په سیاست کې برخه اخیستل شروع کړل، خپل حقونه یو څه ناڅه پېژندل شروع کړل. دا یې اولنی تحریک و. دویم تحریک بیا راپورته شو او هغه په کال 1963 کې راپورته شو. دویم تحریک او په دې کې یو ډېره مشهوره ښځه ده، سیمون ډیبووا په نوم باندې. دا د جان پال سارتر ښځه وه، د مشهور فلسفي تېر شوی دی جان پال سارتر. نو ډېره هوښیاره ښځه وه او پویه ښځه وه، فلسفي ښځه وه. نو دوی دویم تحریک راپورته کړ او دا تقریبا د کال 1963 نه شروع شوی دی د 1980 پورې. اوس اولنۍ د ووټ غوښتنې خو ومنلی شوې. په اروپا کې او په امریکا کې او په مختلفو ځایونو کې ښځې ته د ووټ حق ورکول شروع شول، ورکړی شو انتخاباتو ته او سیاست ته ورو جلسې او جلوسونه ووټ او دې شیانو کې خو کامیابې شوې. په دویم تحریک کې به د دوی غوښتنې څه شی وي؟ دویم تحریک کې د دوی غوښتنې دا وي چې ګوره په دې ټولنه کې که موږ د کورونو ساخت وګورو، نو په دې کې یو سړی مشري، د کور مشري ملکي یا د کور خاندان سرپرستی هغه سړی او ښځه چې دی او بیا نور اولادونه لورګانې، دا په دې کې څه شي؟ دا په دې کې محکومي یا مطلب په دې کې چې دی یعنې داسې یو رول لري لکه دا څه اختیارات نه لري په کورونو کې، حتی په ټولنه کې. لکه مثال له خبرې د ښځو نومونه چې دی ورځ تر بله ورکېږي. لکه موږ وایو چې د ماشومانو پلار یا د ډیرو خلکو نومونه په ټولنه کې د میندو نومونه څوک نه پیژني، د پلارانو نومونه پیژني، د فلانکي پلار، د چا زوی، د فلانکي زویمه. نو دې تحریک د پټریارکل سوسایټي یعنی د پدرسالاري ورته وي یا پدرشاهي ورته وي یا پدرسري نظام مخالفت وکړ چې باید دا سړی په ټولنه کې موږ راپورته نه کړو یا یوازې دا ټولنه سړو ته پاتې نشي. صحیح ده؟ لکه په ټولنه کې که چېرته یوازې سړي غالب وي، حاکم وي، نو ښځې به بیا څه کوي؟ ښځې به محکومې پاتې شي. دا به د ښځو په حق کې ظلم وي، ښځې به د غلامانو په څېر باندې ژوند کوي، ښځې به چې دی خپل ژوند نشي تېرولی. یوه مطالبه دا و چې باید ښځې حاکمې شي، د محکومیت نه خلاصې شي. او محکومیت دې د څه شي ښکاره کېدلو فیمینیستانو ته چې په کور کې ګوره سړی بې ورونه م ګرځېږي، چکر یې م وهي، هر ځای ته ځي، ملګرو دوستانو سره م کښېني، چېرته زړه وغواړي خوراک هم کولی شي، چېرته چکر وغواړي هلته م تللی شي. خو ښځې بیا داسې نه دي. نو فلهذا ښځې راپورته شولې او هغوی دا خبره وکړله باید چې زموږ خپل هویت وي، زموږ خپل آیډنټیفیکیشن وي، آیډنټیټي وي، زموږ خپل تشخیص وي، خودمختاري موږ ته باید دا راکړلی شي او موږ د دې دپاره چې دی کار وکړو. نو په دې سلسله کې دویم تحریک ځینې اثرات راښکاره کړل او په دې کې چې د ښځو اکثره چې د دفترونو ته مخه کړله، کاروباري مراکزو ته یې مخه کړه، مختلفو ځایونو ته یې مخه کړله چې دوی پکې خپلې پیسې وګټلی شوي. او د دې ترڅنګ
دا ښځې ورو ورو د سړیو یا د نارینهو د مدار نه د هغوی د سرکل نه خلاصېدلې او په نتیجه کې ښځو اقتصادي خودمختاري واخیستله. نو د اقتصادي خودمختاري سره چې د دوی خپل ځان آزاد احساس کړ چې ګوره اوس زه پیسې پیدا کولی شم. یو ښځې به دا خبره کوله زه پیسې پیدا کولی شم، ما ته ضرورت نشته چې زه د خاوند لاس ته ناسته یم. زه کولی شم هر چېرته لاړه شم، چکري ووهمه، زه خپل پیسې مصرف کړم او زه خپل ژوند په چا باندې منحصر نه کړم. نو دویم تحریک چې دی هغه چې کله راپورته شو د هغې بنیادي غوښتنه څه شی وه؟ بنیادي غوښتنه دا وه چې باید ښځې محکومې نه وي په ټولنه کې. مادرسري نظام پدرسري نظام چې دی هغه لکه پدرسري نظام یا پدرسالاري نظام نه وي او ښځې هم د سړو په څیر باندې په کورونو کې ژوند وکړی شي او خودمختاره وي، اختیارات ولري. بیا دریم تحریک بیا راپورته شو. دا بیا د دویم تحریک د اختتام نه 11 کاله پس په کال 1990 کې راپورته شو. صحیح ده. او دا تحریک تقریبا چې 10 کاله یا 11 کاله چلیدلی ده، 2021 کاله پورې چلیدلی ده. دا بیا ډېر نادره تحریک و. په دې کې ښځو وویلې چې باید د نارینه او د ښځو جنسیت مساوي وي. صحیح ده. اوس دا موضوع لږ کمپلیکس ده، تاسې کوشش کوم چې په ډېر اسانۍ سره تاسې پوه کړم. یو سړی دی چې هغه ساخت لري د بدن، په بدن باندې غټ ویښته لري، غټ هډوکی لري، غټ قد لري، اواز کې فرق وي، د هغه په وجود کې فرق وي. یو بل سړی دی هغه هم همدغه شان ساخت لري، اواز کې فرق لري، هر څه کې هر څه چې دی د بل نارینه په شان باندې دي. خو د ده حرکات که چېرته تاسې وګورئ نو دی به ګډېږي هم، دی به د خپل بدن نه ویښته هم لرې کوي، د خپل مخ او د خپل بدن سپینولو دپاره به کریمونه هم وهي. د دې ترڅنګ چې دی اواز به هم د ښځو په شان کوشش کوي چې دی وباسي، لاسونه به هم د ښځو په شان خوځوي، حرکات به هم د ښځو په شان کوي او کوشش به کوي چې په مخ باندې یو ویښته هم پرې نه دي، یا به کوشش کوي چې ځان د مثال د خبرې ستنې ولګوي، خپل وجود د ښځو په شان جوړ کړي. دې ته بیا اجراګان ویلی کېږي، مخنث ورته ویلی کېږي. اوس یو دغه سړی دغه اجرا چې دی دا هم کامل د سړي په شان دی، خو عادتونه توپیر لري. دغه توپیر ولې لري؟ د دغې ولې په جواب کې خلک وایي، غربیان وایي، لیبرل فکر والا خلک وایي یا فیمینستان دا خبره کوي چې دغه توپیر دا د جسم په وجه باندې نه دی، بلکې دا په دوی کې خپل خاص عادتونه دي، په دوی کې خپل خاص خیالات دي، په دوی کې خپل خاص یو خاص قسم سافټویر دی، یو خاص قسم سوچ او فکر دی چې هغوی د دوی د حرکاتو تعیین کوي. لږ صبر وکړئ، دلته اذان دی، یو دقیقه پس بیا درس شروع کوو. استاد محترم له هیواد نه بهر دی، نو هغلته د اذان وخت دی، 1 دقیقه به وخت ورکو چې اذان ختم شي. هغه ورونه چې نوي ګروپ ته راغلي دي، درس ته راغلي دي، هغوی لپاره خاص چې پوښتنو ته د درس په پای کې وخت ورکو. بعض ورونو چې داسې ښکاري چې نوي راغلي دي هغوی لاسونه پورته کړي، نو چې درس ختم شي انشاءالله درس 1 ساعت دوام کوي چې 20 دقیقې لوستل شوی دی. نو 1 ساعت چې تکمیل شي د درس د هغه نه وروسته انشاءالله ټولو ورونو او خویندو ته د سوالونو لپاره وخت ورکول کیږي. مننه. هغه ورونو او خویندې چې درس ته نوي راځي، درس روان دی، فقط استاد د هیواد نه بهر اوسیږي، هغلته د اذان وخت دی، قد 1 دقیقه وخت نیسي، انشاءالله راستنیږي. نو موږ خبره کوله، وبخښئ ډېر زیات، نو موږ خبره کوله د جنډر په باره کې یا د سیکس اینډ جنډر په باره کې چې د دوی نظریه څه شی ده. نو موږ دې خبرې ته رارسېدلي وو چې یو مخنث چې هغه په جسم کې، په ساخت کې، په وجود کې ټول د نارینه په څیر باندې وي، خو د هغوی په عادتونو کې فرق وي. یا مثال له خبرې موږ یو کمپیوټر په مثال کې اخلو، یو کمپیوټر دی او هغې ته وینډوز ایکس پی شوې ده.
ایکس پی وینډو د کمپیوټرونو د دې نه مخکې 98 وینډو وه، 98 نه مخکې 95 وینډو وه، بیا ایکس پی راغله، بیا ایکس پی کې مختلف ورژنونه راغلل، وینډوز 10 7 راغله، بیا وینډوز 10 راغله. نو کمپیوټر یو شی دی، د کمپیوټر ماوس، د کمپیوټر ساخت، د کمپیوټر هغه چې کوم جسم وزن هغه سافټویر هارډویر په هغې کې یو شی، خو ته په دې کې د سافټویر انسټالې په دې کې کله یو وینډو انسټال کړي، کله بله وینډو انسټال کړي، کله بله وینډو انسټال کړي، چې هره وینډو پکې ته انسټال کړي د سافټویر د کمپیوټر منی کمپیوټر پکې کار کوي. نو په دې ترتیب باندې د دریم لهر والا یا د دریم څپې تھرډ ویو فیمینزم والا ویلي چې دا جنډر چې دا ښځه ده یا سړی دی یا اجړا دی یا مثال د خبرې بل جنس والا دی بل جنس والا دی، دا ټول د چا د طرفه کیږي؟ دا ټول د ټولنې د طرفه راپېژندل شوي دي. په حقیقت کې ښځه او سړی او دا شیان نشته، بلکې ټول هیومنز دي، ټول چې د انسانان دي. د دوی ترمنځ دا تفریق، د دوی ترمنځ مثال د خبرې د رنګونو تفریق، چې د ښځو ګلابي رنګ خوښیږي، د ښځو زیړبخن رنګونه خوښیږي، لایټ رنګونه خوښیږي، د سړو چې دی هغه بیا لږ نیله رنګونه خوښیږي، د سړو لږ متشدد رنګونه خوښیږي. یا د دې ترڅنګ چې دی د ښځو دپاره چې دی په بسونو کې خلک ودرېږي، ښځې چې دی کېنئ. ولې دا ولې د ښځو احترام کیږي په ټولنو کې؟ ولې باید دا ونه شي؟ ځکه دې سره څه شی کیږي؟ ښځه د سړو نه جدا معرفي کیږي، کمزوري معرفي کیږي. ښځه چې دی د کم سافټویر والا یا د ښکته سافټویر والا معرفي کیږي. نو په دې خاطر د سړو، د ښځو، د اجراګانو او چې څه جنډرز دي 28 قسمه، ځینو خو نور هم پسې لا زیات کړي دي، دا ټول باید یو شان وي. د دوی ترمنځ باید هیڅ تفریق نه وي، د دې ترمنځ باید اکوالټي وي، مساوات وي، که هغه په سیاست کې دي، که هغه په اقتصاد کې دي. یعنې که مثال د خبرې یو اجړا وغواړي سیاست ته ودرېږي د خلکو مشر شي، کېدلی شي. که یوه ښځه وغواړي سیاست ته ودرېږي د خلکو مشره شي، مشره شي. د یوازې د دې پر اساس باندې چې دا ښځه ده، یا یوازې د دې پر اساس باندې چې د دې وجود ساخت د سړي نه بدل دی، په دې اساس باندې دې سره توپیري چلند کول، دا د مساواتو خلاف دی، دا د انسانیت یعنی د تحریک والا وایي چې دا د انسانیت خلاف دی، انساني مساواتو خلاف دی. باید د ښځو سره توپیري چلند چې شي ونه شي. د ښځو جنډر، د ښځو چې کوم جنسیت دی باید هغه د سړو سره مساوي وبللی شي. او ښځو ته چې دا کوم احترام ورکولی کېږي او لاره ورته پرېښودلی کېږي، دا سیاسرې ده او دا ده او معصومه ده او مظلومه ده او دا دی او دا دی او دا دی، دا خبرې باید څه شي؟ دا خبرې باید ونه شي. ځکه چې ښځه مظلومه نه ده او نه ښځه چې دی هغه د سړو نه جدا ده چې د دې احترام باید وشي، یا ورته په بس کې چې دی خالي چوکۍ پرېښودلی شي، یا ورته په قطار کې چې دی ودرولی شي او ځان ته قطار جوړ شي. نه، دوی باید ټول د ښځو او د نارینهو قطار ګډ وي. بسونو کې باید ښځې هم د سړو په شان ولاړې وي. ښځې باید د سړو د احترام ورنه کړي یا یو بل ته د احترام په نظر باندې ونه ګوري، بلکې په مساوي، لکه څنګه چې یو سړی بل سړي ته ګوري، باید یو سړی بلې ښځې ته هم په همدغه نظر باندې وګوري. نو د دې تحریک بنیادي ادعا چې دا دریم نمبر تحریک دی، د دې بنیادي ادعا جنډر او سیکس یا جنسیت یا جنډر چې دی د دې مساواتو. بیا څلورم نمبر تحریک چې دی هغه په کال 2010 یا 2012 کې پیل شو. او د دې تحریک خو زه خپله شاهد یم چې دا پیل شو کله هغه وختونو کې زه نوې رسنیو ته راغلی وم 2010 کال کې یا 20 کال کې. ډېره عموما په خپل نوم باندې نه وم، په بل نوم باندې وم، خو ټویټر او فیسبوک اکاونټ مې و. نو دغه تحریک چې دی ما په خپله باندې لیدلی دی، دې ته د میټو تحریک وایي یا آنلاین اکټیویزم هم ورته ویلی شي. آنلاین اکټیویزم څه ته وایي؟ آنلاین اکټیویزم دې ته وایي چې په کال 2010 کال کې یوه ښځه وه، ډېره مشهوره ښځه وه، یو اداکاره وه، او هغه راپورته شوله او په فیسبوک باندې ورکړل چې ما سره، په ټویټر باندې ورکړل چې ما سره په پلانکي وخت کې چې زه فلمونو ته تلمه، نو په هغه وختونو کې ما سره فلانکي ډایرکټر یا فلانکي شخص چې دی هغه جنسي زیاتی وکړ. ما ته وویل چې ته که چېرته موږ ته خپل جنسیت راکې، خپل ځان راته راکې، او ما سره مثال د خبرې
اړیکه نیسي جنسي. خو زه تاته په فلم کې برخه در کوم، په ډرامو کې او په رسنیو کې تا مشورومه، او که چیرته ته چېرته دا ونه کړې نو زه تاته هېڅ حیثیت نه در کوم او ته دغه نه کېږي. نو دا ښځه راپورته چې دوی ویلې چې ولې سړي چې کله دغه کېږي فلمونو ته ورځي هغې ته دا نه ویلی کېږي، هغوی سره څه جنسي ځورونه نه کېږي، جنسي زیاتی نه کېږي، او ښځو سره دا کېږي. نو چې کله دې ښځې دا وویلې نو دا یې ورسره خپور کړ چې باید هره ښځه د میټو په څیر باندې یا زما په څیر باندې دې ښځې دا خبره وکړه چې ښه په جرأت باندې ووایي چې ما سره ظلم شوی دی. نو ولې دا خبره پټه چې یاره ما سره ظلم شوی دی یا مثال د خبرې ما باندې جنسي زیاتی شوی دی. نو دغه د میټو مومنټ دا په میلیونو شو، دا نه پوهېږم چې 90 میلیونه ځلې وکارولی شو که څونه وکارولی شو، او مختلفو ښځو چې په دې کې د دنیا مشهورترینې ښځې شاملې وې لکه مثال د خبرې په دې کې الیسا میلانو پکې شامله وه. هغې دا خبره په ټویټر باندې وکړه چې if all the women who have been sexually harassed are asserted wrote me too as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. دې دا خبره وکړله. یا مثال د خبرې د دې په څیر باندې نورې ښځې لکه امریکا مشهورې ښځې لکه پالټرو په نوم باندې ده، اشلی جوډ په نامه باندې ده، جنیفر لارنس په نامه باندې ده، اما ثورمن په نامه باندې ده، د هالیوډ مشهورې ښځې دي. دوی دا خبره وکړه چې ګوره که چېرته نن موږ باندې کوم ظلم کېږي په دې کمپنۍ کې، په دې انډسټري کې، په فلم انډسټري کې، په فلمونو جوړولو په وخت کې چې مثال د خبرې د ډایرکټران ګوره دا بالیوډ، زه تاسو ته یو خبر وکړم دا د درس نه اخوا ده ښه. په دې بالیوډ کې د هندوستان یا په پاکستان یا په افغانستان یا په ایران یا په هر هیواد کې چې دا کمې ښځې ډرامو ته وځي، ډرامو ته رسیږي او دا ګډام کوي یا مثال د خبرې دا اداکاري کوي، دا داسې نه ده چې دا د مستقیما دغه تللی نه، دوی د مختلفو حالاتو نه تېر شوي. دوی چې کوم ډایرکټر ته ورځي او ورته وایي چې ما په فلم کې واخله، نو ډایرکټر ورته وایي چې زه خو تا مشهورومه، چې ته مشهوره شوې ته به بیا لکونو ډالر ګټې، لکونو روپۍ به ګټې، میلیونونو روپۍ به ته ګټلی شي، اشتهاراتو ته به دې خلک راغواړي، خلکو کې به دې یو نوم شي. نو فلهذا تا نه زه هېڅ نه غواړم، تا نه زه صرف دا غواړم چې ته ما سره یو وخت تېر کړه. اوس داسې یوه ښځه چې هغې ته میلیونونو خلک ناست دي، ګوري، انتظار کوي. نو ډایرکټر ته په زرګونو ښځې، هغه په زرګونو ښځو سره کولی شي چې هغه خپل جنسي اړیکې پوره کړي، خو د هغه په ذهن کې هم دا ضد ناست دي چې زه باید داسې یو چا سره جنسي اړیکې پوره کړم چې هغه دې په میلیونونو خلکو کې خپل معرفت ولري، چې خلک هغې ته پسخېږي، خلک د هغې دغه کې چې زه به کله دا ښځه په مخامخ باندې ګورم او هغه چې دی الله دې زموږ پرتې وکړي، هغه چې دی ډایرکټر دا سوچ کوي، د فلم جوړونکی دا سوچ کوي چې هغه دې ما سره په کټ کې سملي، خلک دې ورته پسخېږي او هغه دې چې دی زما د لاس لاندې، زما د تابع. نو ډایرکټر هم دا ضد اخیستی. نو په دې خاطر باندې هغه په فلم کې مثال د خبرې لاړ شي لرې لرې منطقو ته، نورو هیوادونو ته لاړ شي، مختلفو هوټلونو کې په دې باندې شپې راځي، په دې باندې مختلف قسم حالات راځي. نو په هغه وختونو کې اکټر، اداکار، ډایرکټر چې دا کوم ډایرکشن کې د فلم، پروډیوسر چې کوم پروډکشن کې د فلم دا جوړونه څوک کوي، بیا وروسته په دې کې لکه دا شوټینګ څوک کوي، دغه څوک کوي، حتی تر ډېرو کسانو پورې دا ټول د ښځې تغلی. او هغه ښځه چې هغه د دې حالتونو نه تېر نشي، خپل جسم دې داړمارانو ته ورنکړي، نو هغه نشي کولی چې فلمونو ته ځان ورسېږي. ناممکنه خبره ده، ناممکنه ده په دې باندې چې دی په بالیوډ کې، په نورو هالیوډ کې، په نورو رسنیو کې په دې باندې خبرې شوي دي. نو دغه ډایرکټران چې دا زاړه بدشکله داسې پلیتو نوعه غوندې مخونه وي، خو بیا هم اداکاران دوی ته خپل جسم ورکوي تر څو څه وشي، شهرت یې وشي، پیسې ترلاسه کړي، روپۍ ترلاسه کړي، په فلمونو کې مخ په وړاندې شي، په رسنیو کې د دوی نوم راشي. نو دغه ښځې چې دا تاسې څه ګورئ اداکارانې، دا چور شوي او یو ځای نه په لسګونو ځایو کې دا چور شوي. د دوی ژوند، د دوی هغه حیا، د دوی عزت، که دوی هر څونه ځان پاک کوي او ځان څونه اوچت کوي،
خو حقیقت دا دی، منافقت بد شی دی، زه به استاد ته څه پټې پټې خبرې کوم، شپ شپ به درته کوم. حقیقت دا دی چې دوی ډیر بدو حالتونو سره مخ شوي. نو په دې خاطر باندې په کال 2010 کال کې د فورث ویو اف فیمینزم یا د فیمینزم څلورمې څپې نه بعد څلورمې څپې سره په میلیونونو ښځو دا خبره وکړله چې ما سره چا ویل، چې ما سره مثال د خبرې زه تلم خبرونو ته خبریاله شوم، په هغه وختونو کې ما سره ډایرکټر دا کار وکړ، چا ویل چې زه دفتر ته تلم ما سره دا کار وشو، چا ویل زه فلمونو ته تلم ما سره دا کار وشو، ځینو پکې ویل چې زه لوبو میدان ته مثال فوټبال او کرکټ او په نورو دغه کې مخکې نشم تللی تر هغه وخته پورې چې زه د خپل کوچ سره نه وم هملاسته یا د خپل دغه سره نه وم هملاسته. په افغانستان کې هم یو مردار انسان و، هغه چې دی یو پلیتوالی کړی و د فوټبال ځینې ښځینه کارکوونکو سره چې دی زیاتی کړی و او بیا هغې خبره رسنیزه شوله. نو داسې په لکونو ښځو چې دی په ټویټر کې د میټو یعنې زه هم می زه ټو هم زه هم هیشټیګ یا میټو هیشټیګ یې وکاروه او د خپل ژوند مختلفې قصې په دې کې د پاکستان ښځې هم شاملې وي، هندوستان هم شاملې وي، زما فکر باندې د افغانستان هم پکې کومه دانه نیمه شامله او څو دانې به وي پکې، د ایران پکې شاملې وي، په دې کې چې دی د چین، د امریکا، برطانیا، سویډن. او یوازې د تحریک مقصد دا دی چې تاسې باید هغه خلک اکسپوز کوي، هغه خلک نړۍ ته راوړاندې کوي چې هغوی څه شی شي، هغوی تاسې سره ظلم کړی تر څو سبا څوک دا جرأت ونشي کړلی د میټو هیشټیګ له ډاره یا د دغه تحریک له ډاره چې هغه یوې ښځې ته ست وکړي چې مثال له خبرې ته اول ما سره جنسي اړیکه ونیسه نو زه به تا ته چې دی څه شی کومه، زه به تا ته بیا دا مقام درکمه یا دا چوکۍ به درکم یا به مثال له خبرې دې حتی په سیاست کې ځینو ښځو چې دی د میټو هیشټیګ وکاروه چې زه ودرېدلم او سیاست او مخکې تللم، بلکې د دې خو زه خپله د ځینې واقعاتو زه شاهد یم چې یو ورځ په ارګ کې ما ته دا خبره چې دی په چا چې لیدلې ده هغه ما ته دا خبره کړې ده چې یو ورځ په ارګ کې یو سړی یوه ښځه وه او هغه لاړله فضلي ته او ورته کېناستله په دفتر کې چېرې څه کار و هغه کار ما ته دغه که نو هغه فضلي دې ښځې ته لاس واچو چې لاس یې واچو دا ښځه وتښتېدله په دې ارګ د فضلي د دفتره وتښتېدله او چغې کړلې. نو په دې وخت کې د افغانستان تیر جمهور رئیس اشرف غني صاحب دروازې پورې دا ښځه ورسېدله چې هغه ځای پورې ورسېدله د پی پي سي یا د ګاډانو چې دی دا ښځه منع کړله خو د ښځې چغې کړلې. اشرف غني د مکتب دفتر نه بیرون راووته او هغه په تیز اواز باندې د ښځې پسې شاته فضلي هم روانو په تیز اواز باندې د ښځې ته وویل چې د سړي ته ویلې فضلي ته ویلې چې دغه مرداری ما پسې مه راوړئ چې هر څه کوئ لرې کوئ ما پسې مه راوړئ دغه لانجې دغه مسلې. او په دې خبره باندې سخت غوسه شو. دا خبره چې چا لیدلې وه دا کار چې چا لیدلی هغه کس ماته دا خبره کړې ده. یا د دې تر څنګ نورو مختلفو پارلمان کې ځینې وکیلانې چې اوس زه نه غواړم چې دلته اوس ذکر وکړم بده خبر ده ځکه اوس تیر په هیر او خبرې تېرې شوي دي خو داسې وکیلانې هم یو پکې شاید داسې وي چې هغه انتخاباتو کې نه کامیابه شوي او انتخاباتو ته ودرېدلې وه چې هغه زه پېژنم او چونکې د هغې تعلق د الحاد سره او د موضوعاتو سره هم نو ځکه موږ مجبور وو چې د دې په باره کې هغه دغه ملګرو تحقیق کړی و چې هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو هیوادونو کې د خلکو سره ملاوېدل او مختلفو سیاستمدارو سره تر څو ځان ورسوي. ځینې نور داسې وکیلانې هم دي. نو په سیاستونو کې هم دغه عمل مسلسل ترسره کېده بلکې داسې ادارې چې هغه د امنیت سره تعلق لري د استخباراتو دې شیانو سره تعلق لري په تیر حکومت کې چې یو ډېر مهم شخص ماته دا خبره وکړله چې په دفتر کې به موږ ناستو 7 کسه 8 کسه 10 کسه به ناستو او کارمندانې به هم وي او د کسانو به خپلو کې یو بل سره دا کارمندانې تقسیمولې د دې خبرې دا په امنیت کې زه نه یم خبر چې اوس دا خبره څونه ده خو ماته چې دا کومه خبره چا کړې دا خبره هغه مالي پاتې شوی دی مالي مسؤل له ټول امنیت پاتې شوی دی یعنی عام سړی نه دی او نه داسې سړی دی چې دروغجن دی بلکې هغه زه پېژنم چې هغه موثق سړی دی. نو ویل چې دا کارمندانو به خپلو کې سره اړیکې وي حتی وایي دوی به چې په اشارو چې یو بل ته ویل چې ستا خو ډېر ښه ترتیب دی او بل به بل ته ویل چې ستا خو ډېر ښه ترتیب دی. کله نه کله به یو کارمند د نورو په مخ کې د نورو په
نور به ورته کتلې او دی به چې دی یو چا ته څاپېړه م ورکوله، یو چا څه بياسې هغه ناز او دغه غوندې به هم کوو. نو دغه مسلې چې دی دا په دفترونو کې شته دی. یا مثال د خبرې د پاکستان دا اوس چې کوم تیر فوزي جنرال و باجوه په نوم باندې په هغې باندې یو تور لګېدلی و. تورو پې بلکې ما ته حقیقت په دې باندې ښکاره کېږي چې د دوی ژوند چې دی عموما دغسې حالاتو دغسې مشکلاتو سره چې هغې تقریبا 4 دانې مشهوري د پاکستان په ډرامو کې فلمونو کې کار کوونکي ښځې دا چې دی دا د دې سره جوړې وې او ده به هلته به فوزي دغه دفترونو ته به یې ورغوښتلې، په دوی باندې به بیا چې دی یو قسمه قسمه لوبې کېدلې. یا مثال د خبرې خبریالانې ځینې مشهوره دي، نو هغوی به دا کارونه کول د عمران خان په باره کې یا د شهباز شریف په باره کې د اوسنی چې کوم وزیر اعظم دی د دې په باره کې ډېرې نادرې خبرې دي. ده خو خیر ودونه هم ډېر دي خو بیا هم د ده په باره کې ځینې خبرې مشهورې دي. یا مثال د پنجاب چې کومه مشره ده مریم نواز د هغې په باره کې ځینې خبرې مشهورې دي چې د هغې اړیکې وي او دا او دا او دا. خو یا د پاکستان یو بل یحیی خان په نامه باندې کوم بادشاه چې تېر شوی دی د هغه په باره کې ځینې خبرې مشهورې دي چې هغه به همیشه دپاره په نشه کې و شرابو کې و. یو خوا ملک تقسیمېده بېلېده د بنګلادیش ترې نه بېلېده، بله خوا دی په شرابو کې و. په هغه وختونو کې د خپل یو سکرتر ته وویل چې زما فلانکۍ ډمې ته زړه شوی دی هغې ته زنګ ووهه چې راشي. او بیا یو خوا اوس لګیا دی پاکستان فوج چې دی هلته درګرده چې دی د بنګلادیش نه خپل جنګ بیلي حالات بیلي او دا د ظالم بچی بس یوې ډمې ته چې ما نوم اوس هېر شو هغې ته زنګ وهه چې شره ته ما ته فلانکۍ سندره ستا په اواز کې ډېره ښه ده هغه راته ووایه. نو د جنګ په وخت کې جنګ لګیا دی، یو خوا جنګ بیلي او بله خوا ته دا ظالم بچی لګیا دی دغسې عیاشیانې او دغسې لوفریانې به یې کولې. یا د بیل کلنټن په باره کې چې د امریکا یو جمهور رئیس دی د هغې یو ښځې سره یو سکندل مشهوره شوی و د مونیکا لیونسکي په نامه باندې چې ما سره دی دغه شوی دی. بیا وروسته د هغه کمپین ته ډېر نقصان رسېدلی و. دا اوس د ټرمپ په باره کې چې ټرمپ یو د فحش فلمونو یوې اداکارې سره نږدې شوی و هغې سره جنسي اړیکې لرلې. بیا د انتخاباتو په وخت کې د ښځې چې دی ټرمپ پسې دا ادعا وکړله چې زه ټرمپ ما سره داسې چې کار کړی دی او بیا د هغې نه پیسې میسې یو څه ترلاسه کړی وي. خو المهم دغه ټول تفصیل ما په دې خاطر باندې ویلې چې په دفترونو کې چې دا یو ځای کوم سیاستونه دي په مکتبونو کې په سیاست کې په اقتصاد کې په بانکونو کې په نورو جهتونو کې دغسې مشکلات چې کله را زیات شول نو ځینو ښځو چې دی زړورتیا وکړله زړورتیا څه وکړله خو مقصد عزتونه خو اصلا لیلام شوي وو خو راپاڅېدل او په رسنیو باندې دا خبره وکړه چې ما سره دا کار شوی دی. یو وکړه بل وکړه بل وکړه بل وکړه په همدې کې ښځو بس چې دی هغه یو شی چې دی که نه وایي پخوا یو کلی او پخوا به چې چا غلا وکړله نه پوهېږم یو قصه مشهوره ده په دې تاریخ کې چې چا به غلا وکړه پوزه به یې ترې پرې کوله نو بیا دا پوزه پرې کړه سړی به چې دی دا مجبوره کېده هغه خپل هېواد به یې پرېښوده خپل کلی به یې پرېښوده نو بیا به چېرته لرې لاړه یوازې به اوسېده خیمه به ورسره وه او هملته به یې ژوند کاوه. په همدې کې چې دی یو بل کس غلا وکړه هغه هم داسې لاړه یو بل غلا وکړه هغه هم داسې لاړه خو دا ټول داسې یو ځای ته تلل نو د دې غلو خپل کلی جوړ شو. نو بیا به چې چا غلا کوله نو په زړورتیا سره به یې کوله زه ویل چې زه بس که دا ځای نه خو بل کلي کې به اوسېږم هلته تاسو هم د ټولو پزې پرېږدي نو بیا هغوی کې دا خبره عامه وي که نه. نو په دې خاطر باندې چې کله د ښځو چې دی یو څو دانو غږ پورته کړو نو نور ښځو ویل چې اوس هسې نه راځه پزې خو د ټولو پرېږدي نو راځه ټیم پکې ور واچوه نو دوی به هم چې دی خپل هغه خبره پکې په نېټ کې ور واچول او هغه خپل هیشټیګ به وچلو. نو دغه 4 نمبر تحریک د فیمینیزم دا ټول په غرب کې دا سناریو کېدله. ښه په 3 نمبر تحریک کې چې دی بیا ځینې خبرې کېدلې اوس لکه دا 4 نمبر تحریک نه مخکې 3 نمبر باندې تحریک چې کومو په هغې کې ځینې ادعاوې راپورته شوې وې چې قانوني په حکومتونو باندې منل غوښتل. یو خو په هغې کې چې دی خلکو ته د شعور ورکولو په نامه باندې یا خلکو ته د پوهاوي ورکولو په نوم باندې د جنډر اکوالټي یا د جنسي مساواتو خبره وکړله چې جنسیت مساوي په دې کې تفریق نه وي. 2 نمبر باندې خبره چې دی د دوی د ابارشن په باره کې وه د اسقاط حمل په باره کې وه. دې نه مخکې اسقاط حمل چې دی غیر قانوني و. لکه مثال د خبرې یوه ښځه به وه او هغې به غوښتل چې خپل حمل ضایع کړي خپل بچی ضایع کړي نو دا غیر قانوني په اروپا کې اکثر هیوادونو کې او کومو ښځو به چې دا کار کوو نو هغې به ډېرې پټې وي ډېرو پټو ښځو یعنې پټې ډاکټرانې وي چې هغې به پټې ناستې وي او هغوی به چې دی بس د ښځو د اسقاط حمل په سلسله کې کار کوو. بیا به چې دی نو دې کې یو ډېره بنیادي مسله وه او هغه بنیادي مسله دا وه چې پخوا وختونو کې چونکې دا دواګانې هم ډېرې زیاتې نه وې پخوا وختونو کې چونکې دا د بچو
د کنټرول تدابیر هم ډېر نه نو په هغه وختونو کې به چې دی چا به چې مثال له خبرې یو بلې ښځې سره زنا وکړله نو دغه ښځې به چې دی بچی په خېټه شو چې بچی به په خېټه شو هغه به ویې ګرځېدلی 1 میاشت 2 میاشت 3 میاشتې نو هغې سره به څه لار هم نه وه څه دواګانې به هم ورته نه وي معلومې څه علاج به هم ورسره نه او بل طرف ته چې دی اسقاط حمل به هم نشو کولی نو ځینې ښځې داسې وي چې هغه مالدارې ښځې وي هغې به ځینې پټو ډاکټرانو سره به چې دی بس اړیکه نیوله هغې به هغوی ته به ورتللي هغوی به ورته دواګانې مواګانې ورکولې یا به مثال د عملیات په ذریعه باندې خو هغه اسقاط حمل به ورته کاوه خو نور عموم کې چې د ډېرو ښځو به ځان د زنا نه یا د یو غیر محرم سره جنسي اړیکو نه به ځان په دې خاطر باندې د واده نه بغیر که نه په دې خاطر باندې ساته چې هسې نه زما بچی ونیشي که زما بچی وشو بیا به څه کومه نو ډارېدلې به نو چې کله دوی راپورته شولې په دریم تحریک کې دوی دا خبره وکړه چې د اسقاط حمل دا خو ضروري نه ده چې یوازې د زنا په خاطر باندې کیږي بلکې دا چې دی دا خو په دې خاطر باندې هم ممکنه ده چې مثال له خبرې یوه ښځه ده هغه مریضه ده یا یوه ښځه چې دی هغه نشي کولی صحت ته زیان رسیږي که هغه د بچي تر اخره پورې ځان رسوي خو خپله مړه کېږي یا مثال د خبرې داسې نور کیسونه راځي چې په هغې کې د حمل ضایع کول ضروري نو ولې تاسې د اسقاط حمل چې دی دا ټول غیر قانوني کړی د هر چا لپاره نو باید چې دا قانوني شي او د دې تر څنګ د جنسي اړیکې نیول دا د هر ښځې او د سړي خپله خوښه ده چې یوه ځوانه جنۍ ده که واده کړې ښځه ده او که سړی دی هغه چې د هر چا سره جنسي اړیکې نیسي په دې کې د حکومت څه کار دی دا خو د دوی د خپلې خوښې یو شخصي عمل دی صحیح ده نو چې کله دا د دوی شخصي عمل دی نو که د دوی دواړو ترمنځ څه بچی یا خېټه یا حمل باندې شي نو باید هغه هم دوی په خپله خوښه باندې لرې کړي دې کې حکومت ته څه ضرورت ده چې مداخلت وکړي نو په دې خاطر باندې د اسقاط حمل یا د ابارشن قوانین جوړ شول چې دوی څه شو وکړل دوی ابارشن قوانین په اروپا کې جوړ شول چې شره اوس ښځه کولی شي چې په خپله خوښه باندې اسقاط حمل وکړي په اولني کال باندې 14 لکه ماشومان ضایع شول څو 14 لکه په دویم کال باندې هم داسې په دریم په مختلفو کارونو کې دغه ریشیو هم داسې روانه و مسلسل روانه اوس هر کال په میلیونونو ماشومان انسانان یوازې او یوازې په دې خاطر باندې ضایع کېږي چې سړي چې پردی سړی او پردی ښځه یې هغوی خپلو کې سره جنسي اړیکې نیولي او په دې خاطر باندې ضایع کېږي ډېرې کمې داسې چې هغه د مرضونو د وجې نه یا خپل ژوند ته خطر وي خپل ژوند ته مشکلات وي هغوی یې اسقاط حمل کوي نور اکثره وختونو کې په اروپا کې چې د اسقاط حمل چې کېږي نو هغه یوازې او یوازې په همدې خاطر باندې کېږي نو یو خواته ورته جنسي اړیکې نیول جایز کړل او بله خواته ورته د جنسي اړیکو په ترڅ کې چې کوم رامنځته کېدونکی ماشوم دی د هغې سیسټم چې دی هم ورته څه شی کړ هغې ورته دغه کړل اوس په دې فیمینیزم کې مختلف قسمونه دي اوس موږ وویل چې دغه څلورم قسم او دریم قسم او دغه قسمونه مې ویل په دې کې بیا مختلف قسمونه دي په دې کې ځینې داسې فیمینیسټان دي چې هغوی مثال له خبرې یوه ښځه ده مثال لنډ مثال درته درکړم څو میاشتې مخکې د دوبۍ چې کوم مکتوم خاندان د هغې لور وه او هغې خپل خاوند ته طلاق ورکړ او بیا یو څو ورځې مخکې زه خبر شوم په رسنیو کې راغلی و چې هغې د ډیورس په نوم باندې د طلاق په نوم باندې سپری دا دنیا ته نړۍ ته راوویستله دا سپری یا دغه دا ولې راوباسي د خوره د ښځو او د سړي په مزاج کې لږ فرق دی سړی داسې غلام بهادر غوندي دا داسې چې مثال له خبرې یو مسله نو هغه زر هېروي یو قصه راشي یو لانجه راشي یو مشکل راشي یو ښځې سره راغی وایي چې بس دا مړه بس هېره قلاره خبره ختمه ده یو هفته پس چې دی هېره یې تېنه خبره هېڅ هم نه خو ښځه بیا داسې نه ښځه چې دی هغه نازک مزاجی احساساتي مزاج لري جذباتي مزاج لري او ځورېږي ډېره خوشحالېږي ډېره خفه کېږي ډېره غوسه کېږي ډېره سړي سره په دغه څیزونو کې هر هغه احساس هر هغه عمل چې هغه د احساساتو سره اړیکه لري هغه په ښځو کې متشدد زیاتي لکه مثال د خبرې ماشوم دی په ماشوم باندې ترحم مور زیاته کوي پلار یې پې زیات کوي خو د پلار نه زیات مور په شپه کې ورته راپاڅېږي خوراک هم ورته ورکوي که یخني که ګرمي که هر څنګه حالت خپل خوب تباه کوي خو خپل بچي سره ژوند تېروي پلار یې د ظالم بچی 5 میاشتې مسافري 8 میاشتې مسافري کاله مسافري خو ښځه دا چې ده دا خپل بچي نه 10-15 ورځې چې ده نشي بېلېدلی چې وړوکی بچی هغې نه ډېر په سختیو باندې ناممکن یې هغې دپاره نو دا ولې داسې ځکه د ښځې هلته رحم ترحم یا مینه ډېره زیاته وي
نو په همدې ترتیب باندې سړی چې دی هغه احساساتي لحاظ سره د ښځو نه کم وي، ښځه په احساساتي لحاظ سره زیاته وي او د دې هلته حکمتونه هم الله تعالی بیا په ښځو کې ایښي دي. بیا د دې ترڅنګ چې دی ښځه او سړی یو بل توپیر دا لري چې سړی اول جنسیت پې قوي، خواهش، ډیزایرز، دویم نمبر باندې احساسات وي. د ښځې اول نمبر باندې احساسات وي، دویم نمبر باندې خواهشات وي یا جنسیت وي. نو کله نا کله د ښځې خاوند ترمنځ چې جنګ راځي، مخالفت راځي، په همدې خاطر باندې چې ښځه د سړي نه مینه غواړي، سړی چې دی د ښځې نه جنسیت غواړي، خواهشاتو پوره کولو ترتیب غواړي. نو ځکه د دوی خپلو کې سره جوړه نه راځي، یو ته وایي چې یو نه ګیلې کوي، بل نه ګیلې کوي، دواړو ته یو بل نیمګړی ښکاره کېږي. خو د دوی خپلو کې سره هغه انډرسټینډینګ یا هغه خپلو کې سره هغه ذهني ساخت په همدې وجه باندې نه جوړېږي چې یو دپاره یو شی مهم وي او بل دپاره بل شی مهم وي. نو چې کله ښځه په احساساتو کې مخکې شي او د سړي او د ښځې په منځ کې طلاق راشي، چې کله طلاق راشي نو سړی 5 کاله 3 کاله پس بله ښځه وکړي، خو ښځه کله هم دا طلاق نه هېروي، هغې سره مسلسل په ذهن کې دا خبرې او هغه وایي چې ما سره یو ډېر غټ ظلم شوی دی، زه در په دره شوم، زما بېعزتي وشو او دا او دا او دا او دا او دا. نو د هغې نه بعد چې دی دا ښځه ضد راواخلي. حتی داسې خلک هم زه پېژنم، یو سړی و، یمنی و، د یمن جنسیت درلوده، د یمن سره تعلق لرم او هغه مستري و، زما ملګری و، زه به کله نه کله هغه سره ملاوېدلم، د هغه خوا ته به ورتللم، نو لګیا به قصې به کولې. نو یوه ورځ ته ما پوښتنه وکړه چې ستا بچي شته دی او که نه؟ د هغه عمر زیات و، 6-10 کاله و. ما ته وایي چې نه زما بچي نشته دی، مال واده دې کړی دی؟ وایي یاره زما د ښځې نه نفرت کېږي. مال ولې نفرت کېږي؟ خو المهم دا خبره ډېر وخت نه کوله. بیا یو ورځ چې دی ما پې خپل موټر جوړه، ما ورته ویل مال یاره ته خو ما ته دا قصه وکړه، وجه څه شی ده، مشکل په کوم ځای کې دی؟ ما ته ویل چې ما په 20 کلنۍ کې واده کړی، ښځه مې وکړله، ښځې ما ته دوکه راکړله، د دوکې نه بعد چې دی زما د ښځې ذات نه نفرت شو. اوس چونکې هغه سړی، ما ورته ویل ملګرو دوکه درکړه خو ته بل واده وکړه که نه، دې کې څه خبره ده؟ ما ته وایي نه زه ډېر زیات ځورولی یم او دا دی او دا دی او دا دی. حتی دا تاسې چې مثال د خبرې یو څیز د لاسه ډېر زیات وځورېږئ، تکلیف شي، بیا د هغه څیز نه تاسې ډارېږئ. لکه مثال د خبرې دا الارم تاسې په خپل موبایل کې لګوئ، دا تاسې پاسئ سبۍ مونځ ته، چې کله دغه الارم تاسې د ورځې واورئ ستاسې په دې دماغ باندې ډېر بد لګېږي. همدغه اواز چې کله تاسې د ورځې اورئ په تاسې به ولې بد لګېږي؟ ځکه چې دا اواز تاسې هر ورځ د خوب نه، د راحت نه، د آرام نه مباسئ. یا که مثال د خبرې دا په اروپایي هیوادونو کې دوشنبې ورځ د خلکو ډېره زیاته بدې شي، ځکه چې یوه ورځ چوټي تېره شوي، یکشنبې ورځ رخصت وي، دوشنبې ورځ چې خلک دفترونو ته ځي نو خلکو ته زور غوندې ورکوي، د خلکو دا ورځ ډېره زیاته بدې شي. نو د انسانانو دا فطرت دی چې د کم څیز د لاسه زیات دردېدلي هغه څیز سره دوی نفرت کوي. نو چونکې سړی چې ودردېږي نو هېروي، ښځه چې ودردېږي نو یاد ساتي. نو چې ښځه یاد ساتي نو په دې خاطر باندې په اروپا کې یوه طبقه د فیمینسټانو رامنځته شوله چې هغې ته به ریډیکل فیمینسټانې ویلې. دوی دومره حده پورې، دوی کې اکثر هغه خلک وو چې هغوی هغه ښځې وې چې هغوی طلاقونه اخیستي وو د خپلو خاوندانو نه، او پورې به دا سړي بدې شول دومره حده پورې چې دوی په هیڅ صورت کې حتی په ادب کې، په ادبي میدان کې هم دوی د سړو سره چې دی ضدونه راواخیستل، د ښځو د سړو په خلاف باندې کړنې شروع کړلې. دوی ویل باید موږ د نسوانیت یا د ښځیتوب چې دا کم جهتونه دي دا ټول ختم کړو، باید موږ سړو ته خوند ورنه کړو. نو فلهذا دوی کې داسې ښځې پیدا شوې چې هغوی خپل ویښته پرې کړل، هغوی شنډورنګ چې دی اخیستل، شنډورنګ لګولې پرې کړل، ختم یې کړل، پرېښودل، شنډورنګ به نه لګول ځکه چې هغوی نه سړي خوند اخلي. خپل لباسونه په داسې طریقې باندې اچول چې هغې کې به هېڅ سړو دپاره خپل زینت نه ښکاره کوو، خپل جسمونه داسې حده پورې خراب کړل، په مخ باندې به میکپونه مکمل نه وهل، بلکل به د دوی په خلاف باندې وې، ځکه دوی به ویل چې دې نه دا سړي خوند اخلي او دې نه دا سړي چې دی د سړو په ژوند کې په دې باندې راحت یو څه نه څه سکون راځي. نو دوی تر دومره حده پورې د سړو مخالفت شروع کړل، په یو ځای کې به اوسېدلې 20 25 ښځې به اوسېدلې، د سړو په خلاف باندې به کتابونه لیکل، د سړو به د اخلاقیو په خلاف باندې کیسې به لیکلې. نو دې ته به ریډیکل فیمینسټانې ویلې، چې دوی به ریډیکل یا سخت دریځه چې په خپل موقف کې به سختې وي،
نو دوی به دا کارونه کول. حتی دوی د واده کولو مخالفت وکړ، د نکاح کولو مخالفت یې وکړ، ځکه چې د واده نه وي سړی خوند اخلي. حتی دوی د بچو مخالفت وکړ چې باید بچي ښځې را نه وړي. ته به حیران پاتې شې چې ښځې بچي را نه وړي، نو سړی را وړي. نو چې ښځې بچي را نه وړي نو څوک بیا را وړي؟ نو بس دوی ویل چې نه بس نه دي را وړي، موږ به نه را وړو، تاسو یې مه را وړئ. که تاسو یې را وړئ خو بیا به موږ هم را وړو، او که تاسو یې نه را وړئ موږ هم نه را وړو. ولې په موږ باندې څه ضرور ده چې 9 میاشتې موږ په خېټه باندې ماشوم ګرځو او موږ به بیا د هغې نه پس ځان لپاره یو بل دښمن پیدا کوو، یو نارینه اولاد به پیدا کوو. نو فلهذا دوی د بچو راوړلو هم مخالفت وکړ چې دا هم لرې کوي. نکاحونو مخالفت یې هم وکړ او مسلسلې د سړو مخالفت وکړ. دا رډیکل فیمینیسټانې وې. د دې فیمینیسټانو یو اثر چې دی دا په دغه کې هم ده، په پاکستان کې هم شته دی، چې هغې ته جهانګیر ما نه نوم هېر شو د ښځې، یو څو کاله مخکې مړه شوله چې جهانګیر ورسره راته ښځې سره، چې هغه هم دغسې رډیکل فیمینیسټه وه. یو بله فیمینیسټه مارویسر مت په نامه باندې، چې هغه هم داسې رډیکل فیمینیسټه وه، اوس هم په پاکستان کې شته دی. هغه بیخي حتی د اسلام نه هم پسې اوښتې ده. په ایران کې داسې ډېرې زیاتې فیمینیسټانې دي، ډېر په لوړه کچه باندې. نو بیا وخت په تېرېدلو باندې په غربي نړۍ کې خو دا خبرې روانې وې. اسلامي نړۍ ته فیمینیزم راغی. اسلامي نړۍ کې فیمینیزم بالکل د اولو سپو فیمینیزم دی. لکه مثال د خبرې د رای حقوق غوښتنه، یا مثال د خبرې د جنسي تبعیض چې ورته وایي تبعیض، چېرې دا جنسي تبعیض نه دی پکار، دا به تاسې اورېدلی وي. یا مثال د خبرې د حجاب مخالفت دی، چې ولې زه خپل شناخت پټ کړم، ولې خپله آیډنټیټي پټه کړم، ولې زما مخ پټ شي، ولې سړي مخ نه پټوي، ولې د سړو په شان زه نه ګرځم، ولې په ټولنه کې دا دی، ولې په ټولنه کې هغه دی، په لاره باندې زه روان یم ولې ماته سړي ګوري، سړي دې باید خپل سترګې پټې کړي، ځکه هر څنګه لباس کوم که هر څنګه ګرځېږم ما سره د چا څه کار دی. نو دغه جنسیتي تبعیض دا په افغانستان کې هم چې کومې ټولنې د کابل نه اخوا طرفونو ته وې، لکه مثال د خبرې هرات، مزار، فارسي دری زبانه وو یا فارسي زبانه وو، هغوی باندې د ایراني فیمینیسټانو اثر وشو. ایران کې چې کوم فیمینیزم دپاره کار کیږي، لکه اوس د مهسا امیني چې اخره وختونو کې په انقلاب کې مړه شوله او بیا د دې په حق کې مظاهرې وشولې، په هفتو باندې په میاشتو باندې ایرانی حکومت یو سم وجړقاوه، ډېر په لوړه کچه باندې دوی کار وکړ. نو هغه فیمینیسټانو اثر په فارسي زبانو باندې وشو. او په پاکستان کې د نېشنل ګوند سره اوس لکه مثال له خبرې یو فیمینیزم دپاره کار کوي، یوه ښځه یو کور دی، خویندو کور په نامه باندې یوه ټولنه ده په پېښور کې، چې دوی د NED په نوم باندې یو مؤسسه ده، نیشنل انډومنټ فار ډیموکراسي، د هغې نه د کال $90,000 یعنې 2 کروړه 2.5 کروړه روپۍ دا اخلي هر کال یې خپله بودیجه بیا دوی ځي په مومندو کې، په پېښور کې، په باجوړ کې، په نورو ځایونو کې مکتبونو ته ځي، هلته چې دی د مکتبونو ښځې راغواړي، د حاصلونو نه ښځې راغواړي خپلو دفترونو ته، بیا ورته د جنسیتي مساواتو خبرې کوي، ورته د فیمینیزم اړوند خبرې کوي ورته. خو دوی چونکې له ډاره هغه په لوړه کچه باندې خبرې نشي کولی چې مثال د خبرې راشي خپل ویښته پرې کړي او د واده مخالفت وکوي او بس سړو پسې بد ووایي او دا وکوي او بس زناګانې عامې کوي. عموما دا خبرې دوی نشي کولی، ځکه که دا خبرې وکړي خو دا خلک وژني بیا. نو په دې خاطر باندې دوی ډېر هغه ابتدایي سطحه باندې لګیا دي، ابتدایي سطحې باندې دوی کار کوي. اوس لکه مثال له خبرې د هغه په BBC کې کومه ښځه ده صافیه په نوم باندې ما نوم هېر شو چې پوره نوم یې څه دی، هغې یو پروګرام ما یو ورځ اورېده، نو هغې په دې باندې خبره کوله چې ولې یوه ښځه موږ یو څوک یو ماشوم په دې باندې پېژنو چې دا د فلانکي بچی دی، ولې موږ دا نه وایو چې دا د فلانکۍ بچی دی. دا د ښځو نومونه ولې په ټولنه کې عام نه دي، د میندو خویندو نومونه ولې په ټولنه کې عام نه دي، باید چې دا عام شي، ځکه چې دې سره د ښځو هغه تشخیص ورکېږي، د ښځو هغه آیډنټیټي معرفت او هویت ورکېږي، باید دوی خپل هویت راښکاره کړي، دوی خپلو هیلو ته ورسېږي. ښځې هم باید کرکټ وکړي، ښځې هم باید فوټبال وکړي، ښځې هم باید د سړو په شان راپاڅېږي. بلکې منټو به ویلې چې زه خو غواړم چې ښځې راشي او د چوکونو په منځ کې سګرټونه وڅکي. نو دا خبرې دوی ولې کولې؟ دا خبرې یوازې او یوازې دوی په دې خاطر باندې کولې چې فیمینیزم دپاره کار وکړي. نو په افغانستان کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې او په نورو دنیا کې چې دی په دغه سطحه باندې یا یو ورځ ستاسې مخې ته د حیا وي
د کراچۍ په پوهنتون کې نن نه څو کاله مخکې ښځو د خپل د میاشتني مرض چې دا کم دغه دوی استعمالوي، دا کم آلات یا کم اوزار دوی استعمالوي یا کم لباس دوی استعمالوي، پیمپر په شانتي وي، دې ته پیډ وایي. دغه دی په دیوالونو باندې مردار شوي دغه استعمال شوي دغې په دیوالونو باندې ولګول. یعنې دومره قبیح عمل دوی وکړ او دا یې ورسره ښکاره کړه چې دا ماهواري مرض په ښځو باندې راځي، دې کې د شرم څه خبره ده، دا باید ښکاره شي ټوله دنیا ته. نو ستا به دماغ کار پرېږدي چې دونه پلیت انسانان، پلیت خلک، پلیت کارونه دوی کوي. نو اوس موږ د فیمینیزم هغه چې کوم لهرونه دي هغه مو ویلې، د دوی مختصر ادعاګانې مې ویلې، مختصر اقسام مو ویلې. اوس راځو د فیمینیزم هغه اساسي ردونو ته چې 2-3 ردونه کوو په دې باندې، او بس بیا به چې شی کوو بیا به دغه واخلو. ما سره مېلمانه دي نو بیا به یو څو سوالونه واخلو او بیا به انشاءالله دا درس تکمیل ته ورسیږي. اول نمبر باندې په فیمینیزم کې غټ مشکل دا دی چې دا کم کنسټیټیوشن نه لري. کم کنسټیټیوشن نه لري معنا دا ده چې دا کم حد نه لري. اوس مثال له خبرې یوه ښځه ده او هغه د خپل خاوند له لورې ووهلی شوه، تعذیب شوه، ډېرې سختې پرې تېرې شوې، او د هغې نه بعد چې دی دا ښځه چې دی طلاق کړي. دا ښځه لږه تعلیم یافته ده او لاړه شي وتښتېږي د کور او د خاندان نه، یا خپل پلار کره لاړه شي او پلار هم ورته ووایي چې بس ښه شوي دی، ولې راتښتېدلې او ولې در باندې دا ظلم شوی دی او دا او دا او دا او دا او دا، او بس دا هم د ښځې سره ظلم وکړي او دا وتښتېږي. دا چې سړي ته ګوري نو دې ته هغه خپل خاوند را یادېږي او د هر سړي سره نفرت کېږي. اوس دې ښځې یو تحریک شروع کړ، فیمینیزم مثال د خبرې دی شروع کړ. دی به قوانین جوړوي، دی به دا قانون جوړوي چې واده به نه کوي، ښځه باید د خاوند سره بیخي یو ځای نه شي، همیشه دپاره د سړو سره باید دونه نفرت وشي چې سړي وځپل شي، د دوی سکون ختم شي، د دوی راحت ختم شي، دوی ذلت ته مجبوره شي، دا وشي دا وشي دا وشي دا وشي. بله ښځه ده او هغه چې دی هغه په خپل کور کې ښه ژوند تېروي، هغه نارمل ژوند تېروي، خپل خاوند هم ورسره، خو هغې چې دی دا ښځه ولیدله د چا سره چې ظلم شوی دی، نو فلهذا دې وویل چې یاره باید زه د ښځو د حقونو دپاره یو څه خبرې وکړم. نو چونکې د دې دواړو په ذهن کې خو به فرق وي، د هغې ذهن به ډېر متشدد وي ځکه چې د هغې سره ظلم شوی دی، د دې ذهن به متشدده نه وي، بلکې دا به غواړي چې د سړو د پوهاوي دپاره یو څه پروګرام جوړ کړي، یو څه کتاب ولیکي، یو څه خبره رسنیزه کړي، یا یو څه شعور په نارینهو کې زیات کړي چې تاسې لږ د خپلو ښځو سره انصاف کوئ، لږ د خپلو ښځو سره اخلاق کوئ. اوس هغه ښځه چې دی هغه قانون غواړي چې هغه ډېر سخت دریځه دی، هغه د واده مخالف دی، نکاح مخالف دی، د بچو راوړلو مخالف دی، مطلق د سړو دشمن دی. او دا ښځه چې دی دا لږ نسبتا نرم قانون غواړي. نو اوس به د چا خبره منله کېږي؟ که چېرته د هغې ښځې پر اساس باندې قوانین جوړېږي د هېواد دپاره، لکه مثال د خبرې هغه یوه ښځه ده یوازې هغې سره ظلم شوی دی، سبا بله هغې سره ظلم وشو، بله هغې سره ظلم وشو، 10,000 سره ظلم وشو، دا 10,000 دانې یو ځای ته راجمع شوې او دوی خپلو کې سره دا قانون جوړ کړ چې باید موږ په ودونو باندې بندیز ولګوو، راووتلې په سړکونو باندې. په اروپا کې شوي دي داسې، زه دا خبره د خپل ځان نه کوم، په اروپا کې داسې شوي دي، ښځې راووتلې، بازارونو ته راووتلې، خپل هغه چې کوم خاص لباسونه دي یا ستاسې مخې ته د حیا وي سینه بندونه دي هغې ته اورونه واچول، سګرټونه یې وڅکل، په سړکونو باندې چې دی د سړو په شان لباسونه یې واچول او ډېر داسې عجیب عجیب حرکات یې په اروپا کې وکړل. نو که سبا مثال د خبرې داسې د ښځو یو تحریک راپورته شي او بل طرف ته داسې ښځې چې هغه لږ نرم مزاج لري، لږ غوندې مثال د خبرې د انصاف مزاج لري، نو د هغې خبره ومنله کېږي او که د دوی خبره ومنله کېږي. داسې ښځې هم شته دی چې هغوی وایي چې دا تورپوستې ښځې باید بیخي د سره په ښځو کې شاملې نه شي، وایډ فیمینیزم، چې هغوی یوازې او یوازې سپین پوسته ښځې په سیاست کې شاملېدل غواړي. داسې ښځې هم شته ده چې هغوی وایي چې ځان ډېر مزین کړي او تر څو سړي وسوځوي، او داسې هم شته ده چې ځان بیخي مزین نه کړي چې تر څو سړو ته بیخي لذت ورنه کړي. نو سوال دا دی چې اوس به د کومو فیمینیستانو خبره منله کېږي؟ او دویم سوال دا دی چې بیا د فیمینیزم حد څه شی دی؟ ځکه یوه ښځه به چې دی هغه به ډېره شدیده فیمینیسته شي، ډېره زیاته به وځورولی شي، هغه به یو شی غواړي. نو آیا د دې دپاره داسې منصفانه حد چې هغه د روانو ټولنو دپاره مثبت ثابت شي هغه به څه شي؟ د دې ترڅنګ یو بله خبره دا ده چې فیمینیزم
که مثال د خبرې ښځو ته د ښځو د ویناو مطابق حقوق ورکړی شي نو سړي به بیا څه کوي؟ آیا کم حقوق چې دوی غواړي هغه ټولو حقوقو کې سړو ته هم فایده ده او که سړو ته مثال د خبرې نقصانات دي؟ لکه مثال د خبرې چې کله په اروپا کې انډسټریل ریولوشن یا صنعتي انقلاب پیل شو په هغه وختونو کې ښځې د کورونو نه راوتل شروع شول او کومو سړو به چې کار کوو نو ښځو به هم ورسره کار کوو. سړو ته به مثال د خبرې د ساعت په سر باندې $10 ورکولی کېدل، ښځو به په $8 باندې کار کوو. ښځې به چې سړي کارخانې مالک ته ویل چې ولې ماته $8 راکړې، هغې ورته ویل چې سړي تانه قوي کار کوي، د سړو جسم غټ دی، قوت پکې زیات دی، کار سټمنا زیاته ده، ته چې دی کار کم کولی شي نو ځکه تا ته زه $8 کم در کومه. نو بیا به کمپنیو کې کمپنیو مالکانو به کوشش کوي چې په خبرونو کې، په رسالو کې، په مجلو کې، په اخبارونو کې اشتهارات ورکړي او اشتهار به په داسې شکل باندې ورکوو چې هغې کې به یې لیکلي چې آیا ته غلامه یې، ته حیوانه یې، ته ستاسې مخکې د حیا وي ښځې ته به ناوړه الفاظ کارول چې آیا ته دا یې چې په ته کور کې اوسېږې، ولې راوځې نه، ځان ولې نه خود مختاره کې، ولې کار نه کې. نو هغه ښځه چې هغه به په کور کې په حیا باندې اوسېدله، خپلو بچو ته به یې تربیت ورکو، نن نفقه به یې میړه راوړله، دوی به بیا په ماښام کې خوړله، په آرام سره به وده کېدله. نو هغې ښځې په ذهن کې دا خبره اچوله تر دې حده پورې چې ښځې هم راووتلې رفته رفته. نو بیا به د کارخانو مالکانو څه شی ویلې، د کارخانو مالکانو به چې دی بیا به ښځې چونکې د ښځو د مزدورۍ نرخ کمي نو ښځې بیا په مزدورۍ باندې نیولې او سړي به چې دی بیا به یې خارجول، سړو ته به یې ویل چې ځئ تاسو خپل کورونو ته تاسو ډېرې پیسې. نو یو سړی به هغه به چې دی په $10 باندې کار کو، بله ښځه وه بل سړی به هغه سره به خپله ښځه راغله نو دوی دواړو به بیا د 2 سړو کار چې دی په $18 باندې په $18 باندې کو. نو هغه سړی هغه 2 سړي چې هغوی په $10 باندې کوو دلته ښځه او خاوند یې په $18 باندې کوي نو کارخانهدار ته دا $18 فایده کوي. نو هغوی به دا 2 سړي اخواته بل جانب مقابل کې چې هغوی بیا وشړل، چې هغوی بیا وشړل هلته به د هغوی ښځه په کور کې ناسته وه، بچي به په کور کې ناست وو. نو چې کله به بچي په کور کې ناست وو، ښځه به په کور باندې وه، هاوس وایف به وه، نو هغې دپاره به نقصان و ځکه د ده به روزي نه پیدا کېدله، رزق او روزي او دغه به چې و هلته به یې بند کړل کارخانې والا او دلته به چې دی ښځه او بچي ورته نهارو نو دوی به مجبور شو چې خپلې ښځې به بهر راوویستلې. نو نتیجه چې شوله، نتیجه دا شوله چې کمې ښځې چې هغه هاوس وایف وې د هغوی د بچو تربیت به ښه و. کمې ښځې به چې کارخانو کې د سهار نه تر ماښامه پورې کار کوو بچي به یې بې تربیته وو، مکتب ته به لاړل، مکتب نه به راغلل، په کور کې به د خوراک سیستم نه و معلوم، ماښام کې به مور راغلله هغه به ستړې ستومانه وه، هغې به بس ماته ګوډ چې د خوراک برابر کړل، هغه به یې وخوړل، خپلو بچو ته به یې وخت نشو ورکولی، تربیت به یې نشو کولی. او د دې ترڅنګ مختلف قسمه مشکلات رامنځته شول چې مشکلات رامنځته شول نو په نتیجه کې په اروپا کې خانداني سیستم، خانداني نظامونه تباهي سره مخ کېدل شروع شول او تر داسې حالته پورې ورسېدل چې ښځو هم سرمایه‌دارانه سوچ واخیست. هغه وویل چې ما ته اوس په څه کې فایده ده، په دې کې راته فایده ده چې زه د خپلو بچو غلامه یم، د خپل خاوند غلامه دیم او که نه یوازې دې اوسېږم او بس پیسې دې ګټم بیا چې څه شی مې زړه وغواړي هغه به کومه. نو په دې ترتیب باندې په اروپا کې خانداني سیستمونه تباهي سره مخ شول. په اروپا کې چې د ابارشن سره د اسقاط حمل سره چې د حرامیان زیات شول. اوس په فرانسه کې چې دی په فرانسه کې زما په فکر باندې اوس ما سره غریش شو نشته دی، په فیمینیزم باندې ما یو کتاب لیکلی دی خو تکمیل ته رسېدلی دی، لږ کار پکې پاتې دی خو 200 صفحې دی تقریبا چې شاید انشاءالله چې نږدې وختونو کې زه کوشش کوم چې لږ وخت پیدا کړم هغه نظر ثاني پرې وکړم او چاپ به شي. پای کې ما ټولې خبرې مستند راوړي دي، دا څه تاریخ چې دی دا ټول ما مستند ټکی په ټکی راوړی دی، پای کې بیا ډېر تفصیل دی، هر یو سره بېلې بېلې حوالې موجودې دي، خپله د فیمینیسټانو نه بیا مې د فیمینیزم او د اسلام چې کوم دغه د نظریه د ښځې په باره کې هغې باندې مې خبره کړې ده، دغه مشهور اعتراضات د فیمینیسټانو چې دی چې ښځه ناقص العقله ده او فلانکۍ ده او ډینګری ده او دا خبرې دغه ټول پکې ما راوړي دي. د دې ترڅنګ چې دی فیمینیزم باندې ما کوشش کړی ده چې رد مې پرې کړی دی او د فیمینیزم عواقب هغه پرې ما راوړي دي. نو هغه ریشیو ما نه هېره شوله چې هغه کوم اندازه وه خو زما په فکر باندې 50% ماشومان چې هلته پیدا کېږي د هغوی پلاران نه دي معلوم په فرانسه کې. د دې ترڅنګ په برطانیه کې تقریبا چې 50% ښځو سره په مکتبونو دفترونو کې چې د جنسي تشدد شوی دی.
ځکه هغوی ویل چې جنسیت نه ده معلوم، جنسیت مساوي دی. نو ښځې د سړو سره په دفترونو کې ښکته پورته شوې او کېناستې پاڅېدلې او بس حساب کتاب او نتیجه به دا راووتله. فرټیلیټي ریټ اوس په ایټالیا کې فرټیلیټي ریټ یعنې د تولد چې کوم ماشومانو پیدا کېدلو کومه ریشیو د اندازه د تناسب دی هغه په ختمېدلو باندې کمېدلو باندې دی. هلته چې دی سپین ږیري او سپین سري مري او نوي ماشومان بیا په هغه اندازه باندې نه پیدا کېږي. نو د دې ترڅنګ نور داسې ډېر غټ غټ عواقب چې د اروپایي ټولنې وکتل، داسې خانداني سیستمونه پکې جوړ شول چې هغه بالکل په فرنډشپ باندې ولاړ، یعنې یو سړی دی او یوه ښځه د په یو کور کې اوسېږي، نه یې واده کړی دی او نه کوم د دوی خپلو کې سره کوم دغه شته دی، 20 کاله 15 کاله 10 کاله دوی خپلو کې سره اوسېږي، خپل ژوند کوي، چې نه سره د چا کار شته دی او نه پکې څوک کار لري، بس ښځه خپل کار ته ځي، سړی خپل کار ته ځي، راځي که مثال خوښه وه یو بل سره ترتیب کوي او که نه وه نیغې بس قلار یو بل باندې جبر مبر نشي کولی. نو داسې یو پلیت او یو قبیح النوع غوندې خاندانونه رامنځته شول. د دې ترڅنګ چې دی یعنې ډېر داسې مشکلات رامنځته شول. صحیح ده یو دغه دا وشو چې هغوی هلته مثال د خبرې پیسې لږې زیاتې په دې باندې وګټلې چې کارخانې زیاتې شوې، مزدور پکې زیات شو، ځکه یو هیواد کې لږ مزدور دی بل هیواد کې ډېر مزدوران، طبیعي خبره ده چې هغوی به کار هم زیات کوي. اقتصادي لحاظ سره په یو جهت کې دوی فایده وکړله، خو په نورو جهتونو کې، په خانداني جهتونو کې، د جرایمو په جهتونو کې، د نسبونو په جهتونو کې، د اخلاقیاتو په جهت کې، د دین په جهت کې دوی دومره حده پورې نقصان وکړه چې ابراهیم لینکن یا د روس یو دغه دی، یو سیاستدان دی، ما نوم هېر شو، هغه یو کتاب لیکلی دی پروسټرایکا په نوم باندې، په هغې کې هغه دا خبره ذکر کړې ده چې موږ څومره حده پورې نقصانونه وکړل، د تباهي سره مخ یو. اوس اروپایي ټولنه کې ځینې مفکرین په دې خبره باندې بحث کوي چې زموږ ټولنې د تباهي سره مخ دي او د دې تر ټولو غټ محرک چې دی هغه چې شی دی فیمینزم دی. نو تر دې ځایه پورې ما خبرې وکړلې. په افغانستان کې د فیمینزم اساس چې دی هغه د امان الله خان صاحب کورودانه چې ثریا نومېدله طرزي هغې ایښی دی، هغه بیا مصر ته هم تلې وه، مصر کې چې دی هغه هدى الشعراوي زما خیال له هغې سره لیدنه کړې وه او د دې ترڅنګ یې چې دی په افغانستان ته چې دی د نورې دنیا نه د فیمینزم دپاره هغې خپل جدوجهد کړی دی، کار یې کړی دی، کوششونه یې کړي دي. اولني سټیجونه چې د فیمینزم کوم دي، ما په خپل کتاب کې په دې باندې بیا ډېر مفصل بحث کړی دی، حتی په امان الله خان باندې، امیر عبدالرحمن خان باندې چې د هغه په کور کې انګریزه ښځه انګریزه ډاکټره د کلکتې نه د پېښور په لاره باندې د امیر عبدالرحمن خان کور ته راغلی وه، بیا هغې د خپل ټول نوادرات لیکلي دي، د خپلې ټولې یادګارونه لیکلي دي. هغه وایي یو ورځ ما امیر عبدالرحمن خان ته وویل چې ته مونځ ولې نه کوې؟ هغه راته وویل چې زه د الله د بندګانو خدمت کوم، مونځ ته څه ضرورت دی؟ نو هغه دغسې یو شی و. نو د هغې کور کې بیا دې 6 میاشتې تېرې کړي دي، هغوی ته د انګلیش یا د انګریزي ثقافت په باره کې تعلیم ورکړی دی. بیا په افغانستان کې په مختلفو دورونو کې د فیمینزم دپاره کوم کار شوی دی، د ووک په نوم باندې رساله په کال 1958 کې یو پیلوټ و، د هغه یوه ښځه افغانستان ته راغلله او هره میاشت به د اروپا نه 200 قسمه نوي لباسونه راوړل، بیا په دې کې په کابل کې مرکزونه خلاص کړي وو او دغه ډیزاینونه به ورته خپل خاوند راوړل ځکه چې هغه پیلوټ و او دوی به بیا دلته د دې درس او تدریس ورکو. بیا ورپسې چې د روس او د کمونیزم دوره راغلې ده، په هغې کې د ښځو د فیمینزم دپاره کوم کارونه شوي دي، هغې کې بیا مارکسسټ فیمینزم دپاره کار شوی دی. نو دغه ټول مفصل تاریخ چې دی ما په دې کتاب کې چې دی ذکر کړی دی. نو دعا کوئ چې الله تعالی وخت راکړي او چاپ شي، نو بیا ټول پکې تاسې هغه دغه موضوعات کتلی شئ انشاءالله. نو د کومو ملګرو چې سوالات وي لاسونه پورته کړئ. مننه استاد محترم کورودان. مخکې له دې چې دا نور ورونه سوال وکړي، استاد محترم تاسو په اول کې د فیمینزم په اقسامو کې یو اشاره اسلامي فیمینزم ته وکړله، نو که په دې اسلامي فیمینزم هم فیمینزم اسلامیک فیمینزم اسلامي نړۍ ته چې فیمینزم راغی نو په دې کې یوه طبقه را پیدا شوه د اسلامیک فیمینزم والو. د دې په سرکرده ښځو کې چې د فاطمه مرنیسي په نوم باندې وه، اسما برلاس په نوم باندې وه، دوی کاملا په قرآن کریم کې تحریف کول شروع کړل. دوی به ویل چې ګوره دا ښځه دا یوازې د طلاق حق ښځه نه لري، چونکې یوازې سړی نه لري بلکې ښځه هم لري، چونکې دا کتابونه او د احادیث الیاذ بالله او د تفسیرونه دا سړو لیکلي دي، نو ځکه سړو په دې کې چې دی خپل ځان طرف ته چې دی
د هر چی شاته وکړي دي. نو په دین کې یا په اسلام کې یعنی دوی کوشش کوي چې د فیمینیزم د قران نه ثابتو دا حجاب چې دا وای سړو اساسا نه اضافه کړی دی ورسته حجاب نشته دی په اسلام کې اصلي اسلام دا چې به حجاب وګرځيږي دا زینو پکې چې حتی د واده نه انکار کړی دی چې واده ماده پکې نشته دی بس یو څو کلمې دی وی خبره ختمه دا هر څوک کوي شي خزه باید وای سړی ته سړی باید وای خزه ته یا د دې ترڅنګ چې دا جهادونه چې ذکر شوی دي دا د سړو فتوحات چې ذکر شوی دي د دې په باره کې دوی اعتراضات کړي دي نو اسلامی فیمینیزم معنا دا نه ده چې په اسلام کې د ښځو دپاره کوم حقوق بیان شوي دي یا خبرې شوي دي بلکې اسلامی فیمینیزم معنا دا ده چې دوی یو نوی مکتب فکر را جوړ کړی دی او په دې نوي مکتب فکر کې دوی د ټول محدثینو ائمه کرامو حتی صحابه او د اوسني زماني علما دا ټول رد کوي دوی وایي چې دا هیڅ هم نشته دا ټول دوی اسې د ځان نه خپل دین کې دا خبرې لیکي اصل دین قرآن دی او د قرآن کریم نه دوی د ښځو د خپل ځان د خپلو خواهشاتو مطابق چې کوم استنباط کوي دوی وایي چې اصل اسلامي فیمینیزم چې شی دی دا دی لکه مثال د خبرې دا میراث دی میراث نیم په نیمه دوی ځان ته حسابوي دا چې دا میراث دا کتابونه کوم لیکلي دي دا تفسیرونه دا خلکو ځان ته خپل سړو د خپلو فایدو لپاره کړي دي نو دغه اسما برلاس فاطمه مرنیسی یا د نورو اسلامي فیمینیستانو دغه یو مکتب فکر جوړ کړی دی اسلامیک فیمینیزم نه مراد دغه شی دی یعنی دوی هم هغه غربي فیمینیزم ته یو اسلامي ډانچو یو اسلامي دغه ورکوي او کوم احکام چې د ښځو په باره کې راغلي دي نو هغه ټول احکام دوی رد کوي مننه استاد محترم په بعضو اسلامي هیوادونو کې زنانه بادشاهۍ ته ورسېدي رئیس جمهوران شوې لکه په آذربایجان کې لاله شوکت او بېنظیر بوټو سوکار نوتري او خالد ضیا او شیخ حسینیه حسینه دغه هم د فیمینیزم د فکر پر اساس باندې دی موقف ته ورسېدي که نه دا د یو بل فکر نه سرچینه اخلي غورځنګ صاحب الله دې خیر درکړي فیمینیزم چې دی هغه په عموم باندې کار کوي عمومي ښځو باندې کار کوي دغه ځایونو کې چې دا هم د فیمینیزم د فکر پر اساس باندې ورسېدلې که نه لکه دوی هم دا ښځه په خپلو هیوادونو کې د خلکو دپاره عامه کړله چې مثال له خبرې د ښځې بادشاهي د ښځې حکمراني دا یو عام شی دی باید عام شي چې کله دوی دغه فکر دپاره کار وکړ بنیادونه ورته جوړ کړل د هغې نه بعد بیا د ښځې بادشاهي ته رسېدل یو طبیعي خبره نو چې کله فیمینیزم ورته بنیادونه جوړ نه کړي نو ښځه څنګه رسېدلی شي ناممکنه مننه استاد محترم راځو د ورونو خویندو سوالونو ته اول کینګ سپرایټ خور راخلو د دې سوال راخلو د دې نه وروسته د نورون هم منتظر شي فقط یو شی په نظر کې ونیسئ چې سوالونه هم مختصر وکړئ او استاد میلمانه هم لري ورونه نن شپه زیات دي نو چې کوم ورونه او خویندې سوالونه لري چې دغه ټولو ته نوبت ور ورسیږي کینګ سپرایټ خور ستاسو مایک مې خلاص کړلو له هغې نه وروسته اول چې راجیک شوی مدثر کاشف نظیري ستاسو مایک مې هم خلاص کړو لومړی کینګ سپرایټ مهرباني وکړئ خورکۍ تاسو هم خپله پوښتنه وکړئ سلام علیکم استاد आवाज مې درځي هو आवाज مو شته مهرباني وکړئ اول خو تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه زه ډیره یو دلچسپه موضوع مو راخیستې ده ځکه چې فیمینیزم او اسلام کې د ښځې حق چې ده نن سبا ډیر زیات لکه خلک ګیج کوي مثلا اول چې ده دا سوال چې کله موږ کوو که نه لکه په دې باره کې چې کله موږ خبره کوو چې فیمینیزم چې ده لکه څنګه چې استاد ویل لکه دا خلک چې دي دا یوه طبقه چې دغه صرف غواړي چې ښځه عامه کړي که نه نو اکثره دا سوال ذهن ته راځي چې آیا خپل حق غوښتل دا هم فیمینیزم کې راځي ځکه چې زموږ معاشره داسې معاشره ده چې فیمینیزم او دغسې موضوعات ډېر نوي دي ورته اکثره داسې باسواده سړي هم وي چې هغه د فیمینیزم یا پوهېږي نه پرې یا هغه نیګیټیو ساید افیکټ دی سوري هغه منفي خوا یې چې ده هغه یې په ذهن کې نو کله چې یوه ښځه مثلا خپل حق غواړي کوم هغه حق چې اسلام ورکړی قرآن او حدیث کې واضح ویل سوي نو دوی چې ده
لکه داسې ورته وایي چې ته خو فیمینیسټ یې، دا خبرې تاسې فلانۍ نه زده کړي یا فلانۍ نه زده کړي. نو لکه دا سوال ماته پیدا سو چې مثلا دا موږ بیا څنګه وپېژنو چې کوم خلکو ته څنګه جسټیفیکیشن ورکو چې دا لکه موږ خپل حق ته، ځکه چې که اسلام سي نو موږ ټول چې دا یو هم داسې هغه کامل مسلمان نه یو د عمل له لحاظه یا د علم له لحاظه. مثلا دا تاسو خورکۍ غږ مو ورک شو. ښه، زه په سوال باندې پوه شوم. داسې ده چې موضوع یې هغې تشریح کړه. ښه، اصل کې داسې ده چې دا حق غوښتلی کېږي. مثال د خبرې یو انسان دی، هغه وایي چې زما دا حق دی، زه خپل حق غواړم. اوس دا حق په کوم اساس باندې د یو چا حق کېدلی شي؟ دا به خامخا یو څه قانون د دپاره موجود وي، یو څه کنسټیټیوشن به موجود وي، یو اصول و ضوابط به موجود وي که نه. لکه مثال د خبرې یو سړی د خپل حق غواړي، نو باید د دې دپاره یو څه قانون موجود وي چې دا ثابت شي چې واقعا دا حق د همده دی او که نه. نو چې کله د ده حق وي، د هغې نه بعد د انسان بیا غوښتلی شي او نور خلک هم دته د ورکولو خواهش لري، یا نور خلک هم بیا په دې پوهېږي چې باید دا ورکړی شي. اوس یو ځای کې حق ستا نه وي او ته غواړې، نو دا مناسب دی او که نه دی مناسب؟ نه دی مناسب که نه. اوس توپیر چې شی دی، توپیر دا دی چې اسلام د ښځې دپاره کوم حق ورکړی دی، نو هغه حق باید وغواړي. که مثال د خبرې یو مسلمانه ښځه ده او هغه دغه خور بیا لاس پورته کړی دی، غورځنګ صاحب دا بیا سره راواخلئ، کېدای شي کوم سوال یې پاتې وي، خو زه دا سوال جواب کوم. سمه ده سیده خورکۍ، ستاسو غږ مخکې خراب شو، ستاسو مایک ته مې بیا اجازه ورکړه چې استاد دغه سوال درته ځواب کړو، بله پوښتنه مو وکړئ. مهرباني نو کوئ. تاسې خپل حق غوښتلی شئ، خو په دې اساس باندې چې یو کنسټیټیوشن موجود وي، یو کتاب موجود وي، یو څه اصول، یو ضوابط موجود وي. نو اوس که چېرته یو سړی حق غواړي، نو هغه به یو ضوابطو اصولو مطابق به غواړي. که ښځه حق غواړي، باید د دین مطابق یې غواړي. نو که چېرته یوه ښځه د دین مطابق خپل حق غواړي، هغې ته فیمینسټه نه ویلی کېږي، ځکه دوی د فیمینزم د اساس پر اساس باندې د فیمینزم مطابق خپل حقوق نه غواړي. د فیمینزم اساسات خو ما تاسو ته وویل چې فیمینزم خپل اساسات لري، خپل غوښتنې لري، خپل اصول او ضوابط لري. که چېرته یوه ښځه د اسلام په رڼا کې خپل حق غواړي، نو هغه فیمینسټه نه شمارلی کېږي. که چېرته یوه ښځه د فیمینزم پر اساساتو باندې، جنسي مساواتو پر اساس باندې، یا دا چې کومې د خبرې ما وخته وکړلې، د دې پر اساس باندې حقوق غواړي، نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به فیمینسټه شمارلی کېږي. که څوک د اسلام پر اساس غواړي او هغې ته څوک فیمینسټه وایي، نو دا غلط کار کوي. مننه استاد خورکۍ، که بله پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ، مایک مو خلاص دی، فقط انمیوټ کړئ. استاد ما صرف همدا غوښتل چې ګرچې دا خبره باید لکه په شخصي کې تاسو ته میسج وسي، ځکه چې تاسو ویلي اوسئ ریکمنډیشن دې موضوع باندې که موږ ته نور کلاسونه لکه ونیسئ، دا به ډېر ښه وي، ځکه چې زموږ معاشره کې دا موضوع بیخي نوې ده خلکو ته. او مثلا داسې ډېرې پوښتنې دي چې مثلا که موږ یې وکړو، نو هغه چې ده بیرته آخر کې هغه بحث چې ده بیرته سیاسي هغه ته ځي که نه، چې مثلا دلته زموږ معاشره کې دا کارونه نه دي سوي، دا نه دي سوي، نو یادول د هغه ده بې فایده ده. خو یوه خبره مې کوله چې مطلب تاسو ته نه ښکاري چې خپله اکثرو ځایونو کې د سړیو یا لا علمي یا د هغو بې احساسي که نه، دا اکثره ښځو ته تاسو ته دا نه ښکاري لکه چې هغه فیمینیزم ته لکه پوش کوي. مثلا داسې ډېر مثالونه زیات دي، تاسو به ما نه زیات لیدلي چې ښځو سره بې انصافیانې ډېرې کېږي. نو هغو ته دا فکر ورکول ډېر اسانه وي چې دا خو تا په حق کې ظلم کېږي یا څه رقم. نو ما ته دا ښکاري چې سره د دې چې موږ د فیمینیزم په باره کې معلومات اخلو، باید لکه داسې موضوعات باید موږ تاسې کلاسونه پکې شامل کړئ. مثلا سړیو ته باید ووایي چې کوم حقونه د ښځو دي، کوم جایز دي، کوم جایز نه دي. او همدغسې ښځو لپاره هم باید، ځکه چې ښځې هم ډېر لا علمي کې ډېر ظلمونه کوي. نو یو ما دا ریکویسټ و چې دې موضوع باندې فیمینیزم باندې، او بل د ښځې او سړي دواړو حقونو باندې کوم چې د اسلام په دایره کې دي، دغه باندې دی موږ باید آخري هغه نه
نه کلاس نه دی باندې که تاسې نور کلاسونه ماخلي ډېره زیاته مهرباني به ګوره ستاسې اوله خبره چې زه وکړمه عموما هغه ښځې فیمینیزم ته ځي چې هغوی مثال د خبرې د کور له طرفه ځورولی شوي یا مثال د مشکلاتو دغه سره مخ شوي که نه یو پاکستانی ده لیکواله ده او هغې یو کتاب لیکلی دی مای بیبي لارډ د که څه شی په نوم باندې یو کتاب دی صبر زه هغه اوس راواړومه هغه په دې کتاب کې وایي هغه لکه د یو ملک سره واده کړی دی لکه حقیقي ژوند کې هغې واده کړی دی او بیا دې د خپل خاوند هغه شخصي احوال او ژوند ذکر کړی دی نو هغې چې دی په دې کې بیا ډېر زیات رازونه ښکاره کړي دي خو دې هغه غټه خبره بنیادي خبره چې دی هغې کړې ده